كنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ملګرو یو ملګری دی او ای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې تاسو فرمایل خمس صلوات افترضهن الله تعالى زمون زونه دي
چې الله پاک فرض کړی دي. پنځه منځونه دي چې الله پاک لازمی او ضروری ګرځولي دي. من احسن وضوءهن، چا چې د دې لپاره او دس چاردامو کو وضو کو په ښه طریقې سره صحیح او دس چاردامو وصلاهن لوقتهن، او په خپل صحیح وخت باندې دا پنځه واړه منځونه وکړو. چا چې او دس چاردامو د لپاره په صحیح طریقه وکړو او دا پنځه واړه منځونه بیا په خپل صحیح وخت باندې وکړو. واتم رکوعهن وسجودهن، او د دې رکوګانې او د دې سجدي پورا وکړي. وخشوعهن، او په دې منځونو کې خپل عاجزي پورا مکمل او ساتلا، پورا عاجزي سره منځو کو. کان له علی الله ان یغفر له، نو دا الله پاک د پاسا د دې انسان د حق دی، یا دا الله پاک دا لوز دی د دې انسان د پاره ان یغفر له، چې دې وبخي. الله پاک ورته مغفرت نصیب کی. ومن لم يفعل، او چا چې دا کارونه ونکړو، فليس له على الله عهد، نو دا الله پاک دغه انسان سره لوز او وعده نه لګوري. ان شاء غفر له وان شاء عذبه، که خوخوي خوبه بخي، او که خوخوي نو عذاب بول ورکی. د پنځو منځونو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېر تفصیل سره کړی دی، اگر چې په قران پاک کې صرف د منځ د فرضیت او د هغې د ادا کولو حکم دی، لیکن نبی علیہ السلام په خپل طریقه کې په خپل سنت کې موږ ته داسې ښودلی دی چې یو مسلمان به په شوه روز کې کم از کم پنځه منځونه کوي، فرض منځونه، او چا چې دا پنځه فرض منځونه په ښې طریقې سره وکړه او ښه تیاری دې مونځ دپاره وکړو او پورا په حاضر باشۍ سره، پورا په عاجزۍ سره، پورا په تواضع سره د الله په مخ کې دې ودرېدو او رکوع سجده وکړو، نو دا د الله پاک لوز دی د انسان دپاره چې هغه به دې بخي. او چې کوم انسان دې کې کمی وکړو، نو دا الله خوښه ده که بخي او که نه بخي، د ده سره د الله پاک د طرف نه څه لوز او وعده نشته. رونو دا مونځ چې دی دا د دین یو بنیاد دی. حدیث کې ورته د مونځ ستن ویلې شوي دي چې د کوټې چت څنګه په یو ستن باندې ولاړ وي، د انسان اسلام او ایمان همدارنګې په دې مونځ په سهاره باندې ولاړ. او کچری یو انسان مونږ پرېږدي نو هغه گویا چې دین پرېښود. د دې مونږ حیثیت چې کوم دی دا ذهن کې وساتئ چې دا یو بنیاد دی، او دا بنیاد په دې طریقې سره دی چې څنګه یو فوجي یا یو پولیس والا د حکومت د نوکرۍ اظهار په دې طریقې سره کوي چې هغه وردی اچوي، هغه خپل افسر ته سلوټ کوي، هغه چې د بیګل او د شپېلۍ आवाज واوري نو فورن میدان ته راځي. د دې سپایي اصل کار دا نه دی. ګورئ د ده کار خدا دی چې کله دشمن جنگ دپاره دا قوم مجبور کی نو دی به خپل سر بایللو دپاره تیار وي، جنگ دپاره بوځي. مطلب دغه دی. لیکن سپایي په لاره باندې چې یو سر تیریږي نو دی ورته سلوټ کوي، او د لپاره ضروري ده چې دی به یونیفارم کې ګرځي، وردۍ کې به ګرځي. څه وخت چې شپېلې ووالی شي نو دی به میدان ته رادانګي، حالانکه هغه پریډ وي، ورزش وي، یو لوبه وي. لیکن چې کله شپېلۍ ووهلی شي
نو بیا سپای دا نشي ویلې چې مړه زه خو جنگ لپاره مې شپېرو لپاره خو نه یم. سپای دا نشي ویلې چې نن په ما یونیفارم سره اچي زه خو اوس بازار ته روان یم، زه خو اوس کیمپ ته روان یم، زما د وردی اچولو ضرورت دی. دا خبر سپای سره نه خای. سپای ته دا تربیت ورکول کیږي چې د مشر پشپېلې باندې او بهر ته راوځي، یونیفارم کې بګرځي، او کچر افسر د مخه درالو نو تباغت سلوټ کې. ته دا نشي ویلې چې زه جنگ لنیم روان، ته خو مالا تنخواه د جنگ راکې. کچر یو سپای دا طریقه خپله کی نو بل ورته کورټ مارشل وشي، سزا ورته ملو شي، په جیل کې به واچول شي، یو لوی پیټه ورته پشا کړی شي او ودا ګرځوا. حالانکه سپای کې چې یونیفارم باندې چولون دا غره فرق نه راځي، خدمت خو کوي نه، دا عبادت دی. موږ ورته باندې خلک پوجا پاټ وایي، د دې پوجا پاټ او د دې عبادت ادا کول فرض دي. دې سره به عادت کیږي، دې سره به د خدای حکم ته تیاریږي چې مولا صاحب بانګ وایي او ته بستر نه راوځي چې جی आवाज وش راشه شپېلې واله شو بګلوګه کېدو اوس زما کار دې میدان ته وځم. کته وای چې نه مړه خیر دی او بشي مونږ رستم وکما، داستا کمزوري ده، غلطي ده. چې کله تا ویلې شي ته یونیفارم کې راځي او ته وای چې مړه پر لنګ کې بلار شمه، پرتوک کې بلار شمه، صادر بدن نه تا وکما، شړای بدن نه تا وکما، سفر خو نه دي نه. کومه طریقه چې تا ته خودلې شوی دا اکه ته باو داس کې هغه څه چاردام کې هغه څه ځان تیارې بیا جمعه ته منډه وای. التومز کې مول بم ټونګي نه وای، بلکې ډېر په احترام سره، ډېر په عاجزۍ سره، ډېر په سادګۍ سره دا الله مخکې به هغه څه چټیږي څنګه چې تا الله ویلي. ستا رسم به هله پوره کېږي، ته تیارېږي خو د بل کار دپاره، او هغه کار دا دی چې په مخ د ځمکه باندې به مرضۍ حکومت قایمې، ستا ژوند به هم ټول د الله د مرضۍ مطابق تېرېږي او تا نه غیر چاپېره چمګاون هم ته دې ته تیارې چې د الله د مرضۍ مطابق ژوند تېرېږي. خدا به کله کېږي چې کله تا کې دا صفت خو پیدا شي چې پنځه وخته تا ته شپېلې غږېږي او ته جومات ته ځغلې، کله تا ته اواز کېږي او ته فوراً وردی اچې، کله تا ته چغه ووالی شي او ته فوراً د هغه حکم په جواب کې منډه کوي چې ما ته حکم شوی دی. الله پاک په مسلمانانو باندې دا مونځ دې دپاره فرض کړی دی چې دا به د ورځې 15 ځل کم از کم تا ته دا سبق را یادوي چې ته چا نوکر یې، ته چا بنده یې، ته چا غلام یې. 15 ټیمه تا ته دا خبره دې دپاره کېږي چې تا د خپل حیثیت ایر نشي، تا ته خپل ځان یاد وي چې څوک یم. چې کله ته 15 وخت د بانک په جواب کې راپاسې او جومات ته ځې او 10 چاردام کې، نو تا ته به هر وخت بیا دا خبره یادېږي زه د خدای غلام یم، مونځ په ما فرض دی، دروغ نه مې باندې کړی یم، غیبت نه مې باندې کړی یم، چغلۍ نه مې باندې کړی یم، پردي خوراک نه مې باندې کړی یم، د بل حق تلفۍ نه مې باندې کړی یم. دا خبره به تا ته د مونځ سره یادېږي. خو دا هله کېږي روز دا مونځ زمونږ رسم نشي، عادت نشي، واقعي په ویښه باندې. دا خبره ذهن کې وساتئ چې مونږه هر یو کور کې نن تعلیم یافته خلک شته، هر یو انسان په دې دماغ کې 15 مضمونونه لوډ کړي دي. تاله فزیکس درځي، تاله بیولوژي درځي، تاله منطق درځي، تاله فلسفه درځي، تا د دنیا ټول ساینسونه ویلي دي، د دنیا فلسفیان پیژنې، انګریزي تاله درځي، اردو تاله درځي، پښتو تاله درځي، عربي تاله درځي، ډېر ژبې زده کې، چینی ته زده کې. ولې چې ته دا ګڼې دا ضروري شیونه دي. دا دومره علمونه ستا په دماغ کې ډېرې دي، لیکن د مونځ دا سبق ټول راغونډ کړه یو صفحه نه ده، یو صفحه نه ده. سوره فاتحه او د مونږ الله اکبر سمع الله لمن حمده ورسره کوي، التحیات هم ورسره کوي، دعای قنوت هم ورسره کوي، دا ټول یو مخ جوړیږي، یو صفحه. د شپېتو کالو شوم او ما ته د مونځ دا یوه صفحه تر اوسه پورې یاد نه ده.
یا د دې یوې صفحې په مطلب نه پوهېږم زه به څنګه مونځ کوم څنګه توتی وایي چې چوري خوري زم چوري خوري وایم زه د الله نافرماني کوم او الله اکبر کوم زه الله نافرماني کوم او روزانه پوتر کوم چې ونخلع ونترك من يفجر خدایا څوک چې ستاه نافرمانی کوي زما هغه سره بایکاټ دی هغه سره تعلق نه ساتم روزانه دعا قنوت کې وایو کنه خو لیکن وایو لکه توتی پرنګي صرف رټلی ټکی دي موږ په یو ګنا رونو د مونږ کولو مطلب دا نه دی چې ته سره یو څو ټنګي ووا د مونږ صحیح طریقه دا ده چې په دې مونږ کې تکم سبق وې د 500 شپېتو کال شوي چې اوس خدای ته سبق معلومي ته چې شپېتو کال په عمر کې ماته د مونږ سبق نه دی یاد او زه هغه په مطلب نه پوهېږم نو د خدای نه څه شي تم کوم آیا دا مونږ زما مونږ دی آیا په دې مال لا پاک وبږي چې زه د دنیا ټول سبقونه زده کوم خو د مونږ سبق نه زده کوم مال هر علم راځي خو مال مونږ نه راځي او ظلم دا دی چې کله مونږه سلام وسرخو او بیا دوا غواړو نو هغه دوا هم په عربی کې غواړو زمونږه بزرګان دا فرض کړی دي په ځان باندې چې دا دعا هم عربی کې غواړي ولې چې الله پاک عربی نه ثواب بل جبن ورګي دعا دا دی چې خدایا ما وبخي زما مور او پلار وبخي چې زه په عربی کې وایم چې الله مغفر لي وارحمني او ما ته پته نشته دې مطلب څه دی نه ماته د مولا په تور پته چې ما دعا کې څو وستو او نه تاسو د امي په تور پته استاد په څه باندې امين وي نو دا خدای ته تاسو وستو دا سه سوالګره سه کړي چې غستا کوسي لراشي او د بل بل جواب وای او هغه جواب غل نه ورني رټلی ټکی وی تا نه واړی روټي تا نه واړی پیسې او هغه په انګلیش کې لګیاوي ته هغه پر خان دینا ته د خدای دربار کې ولاړی او خدای نه سوال کې تا ته پته خو پکار ده چې د خدای نه څه غواړي دا علم د موږ د سبق بارکې چې کچره موږ سره نوي دا علم د دې دعاګانو بارکې چې موږ ته پته نوي چې موږ د خدای نه څه غواړو نو یاد لرئ زموږ د عبادت ځای کیږي ځکه نبی اسلام فرمایي چې دا 15 منځونه دي الله پاک پتا زبانه فرض کړی دي چا چې د دې لپاره صحیح تیارې وکړو د چاردان وکړو چا چې دا منځونه په خپل وخت باندې ادا کړو او چا چې د دې رکوع او سجده په پوره طریقې سره ادا کړي موږ کې پوره عاجزي وساتله د الله په دربار کې ولار داسو چې دنه دنیا ټوله پاتې شي و د چې و چې الله اکبر نو ارته شاته ورغو او صرف الله ته متوجه شو کچره په دې طریقې سره تا موږ کو نو نبی اسلام فرمایي چې انسان سره د الله پاک لوز دې چې دې وبخي جنت ته بوزي جنت په کوم موږ ملاويږي دا هغه صفاتونه زده کوي ګوري هغه موږ ټونګي نه دي دا غي د پرخه تیارې په وخت باندې ادا کول عاجزۍ سره ویل پورا رکوع پورا سجده کول او په موږ باندې ځان پویول کچره دا وشو نو امید وساتئ چې الله پاک موږ له جنت راکړي الله پاک به زموږ د عبادت قبلې الله پاک موږ خپل بندګۍ کې شمیري او کچره دا نوي نو نبی عليه السلام فرمایي ومن لم يفعل فليس له على الله عهد چا چې دا ونکو نو هغه سره د الله لوز نشته ګوري الله هغه سره تړون نه کوي تابع جنت وځم ان شاء غفر له وان شاء عذبه که خو خو به بقي او خو نه به بقي دا د الله کار تاسو خدای وبخا دا موږ بنیادی شی دی زموږ لپاره دا زموږ نشان دی چې موږ د الله بندیان یو دا موږ تیارې کول موږ ادا کول او په موږ باندې ځان پویول دا د عبادت یو نخښه ده د بندګۍ یو نشان دی چې دنیا ته پته لګي چې دا د هغه فورس پای دی دا د الله د فورس پای دی دته چې الله کله حکم کوي دی په تابعداري څنګه دې په باندې باندې جمعات ترازي دا ته بده د حرامو نه منې کیږي دا ته بده خراب کارونو نه منې کیږي او دک څه بده د الله د دین د غلبې لپاره خپل ځان او مال خپل سر او خپل بچي بیلل لپاره تیار وي چې کله انسان دې ته تیار شي نو الله پاک هغه سره بیا وعده کوي لوز کوي چې اوس ته زما باندې تا تیارې پوره کړې او زما تا سره لوز دې تا به بخم او جنت ته بوزم نو دا پاک د جنت خوب لیدونکو خلکو یاد ساتي دا جنت ویډیا نه ملاويږي دا جنت په مفت کې نه ملاويږي دا الله جنت
ستا د ټیپرو ټماټرو د سبزونو زیات قیمتي دی. ګورې څومره فکر د خپل غنمو کې، څومره فکر د خپل جوارو کې، څومره فکر د خپل بادرنګو کې او د ټماټرو کې، دومره فکر خدا الله د دینو کا کنه. دا جنت ویډیا نه دی. ګورې اصل نه ملاويږي. دا به د الله پاک د اطاعت جذبې سره ملاويږي چې کله خپل ځان د الله پاک لپاره وقف کې نورونو خپل منځونه په دې طریقې سره صحیح کوي چې څنګه نبی علیہ السلام فرمایلی دي په وخت ادا کوي، خطیاره ولو کوي، خپیزان پوي کوي، خپاج زئی سره کوي، خ پورا رکوع او سجده کوي. نو دا الله پاک تاسو لپاره دا لوز دي چې او تاسو بخي او تاسو د جنت درکې. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس نمبر 2 صفحہ نمبر 7 وم نمبر صفحہ دا او 2 نمبر درس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو درنو عزتمندو اور مسلمانانو خویندو، الحمدلله د دویمې ورځې د فهم قرآن کلاس آغاز باقاعده تلاوت کلام پاک او درسی حدیث نه وشولو. نننۍ موضوع زموږ دا تخلیق آدم علیه السلام مقصد، خو د وظایفو د وردونو د اذکار مسنونو د نبی صلی الله علیه وسلم تذکره کوو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آئی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوسیو حسن ور حسین رضوان الله علیهم اجمعین. دا ماشومان دا پیریان کله نا کله ایری او کله داسې وکړي چې شیطانی اثر پې وي. دا ماشومان بیا جاړي ډېر ضد کوي، بیا ایریږي، خوف لري. دې وجې نه یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا ماښام کله نور ډوبیږي او دا ماښام آغاز کیږي، دې وخت کې ماشومان د کورونو نه مه راوباسئ، ځکه دا پیریان په دې وخت کې د ماشومانو باندې خپل اثر څرګندوي، بیا دا ماشوم ایریږي. نو دا ماشوم بچوالی د والدینو د داسې حالاتو نه بچ کول ضرور دي. نو نبی علیه السلام به د خپل وصي د پیریانو د اثر نه او د شیطانی اثر نه د بچ کولو دپاره او د بد نظر نه د بچ کولو دپاره دا ماشومان ښکلي په وړوکوالي کې بیا د هر چا خوښي. نو کله چې هغې باندې دا مینه ورشي، د ماشوم باندې د نظر د لګېدلو په نتیجه کې هغه کله نا کله را پرېوځي، سر یې مات شي، خپې ماته شي، ناجوړه شي. العین حق حدیث دی، بې نظر شته دی. نو دا داسې ماشومانو سره څه وکړو؟ نو نبی علیه السلام به د خپل وصي دمول په دې دم باندې، دې لپاره چې د شیطاني اثر نه، د پیریانو د اثر نه، د ضد نه او د چیړچاپن نه، د جړا نه محفوظ شي او د خراب نظر نه محفوظ شي. او نبی علیه السلام به پې دا دعا ویله. امام ترمذی رحمه الله په خپل صحیح ترمذی کې دا روایت د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پر روایت نقل کړی دی چې نبی علیه السلام به د خپل وصي په دې دمول: اعیذک بکلمات الله التامات کلها من كل شیطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات كلها من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دا به نبی علیہ السلام د خپل وصي په دې دم کړل، دې دپاره چې د شیطانی وسوسو، شیطانی کارونو نه، د پیریانو نه، د نظر نه، د جړا نه او د ضد نه او د ورانکارونو دا ماشومان زما دا وصي محفوظ پاتې شي. دی والدینو ته سبق ورکړی دی، د خپلو نوسو، د خپلو بچو او د خپلو کشرانو دم په دې باندې کوئ. نو دا ماشومان به د دې طریقو نه بچ وي. وګورئ دا دوایي ده، د دې دوایي پرهیز هم ډېر ګران دی. زه دمونه هم درته ښیم خو پرهیز هم ورسره ډېر ګران ښیم. پرهیز یې دا دی چې کلک عقیده به دي چې بچ کوونکی د ټولو تکلیفاتو نه بچ کوونکی څوک دی؟ الله پاک دی. او دویم پرهیز یې دا دی چې د دې ماشوم په غاړه کې بیا 9 قسمه تعویذونه نه پراته.
او په ټوپۍ کې د ورته نه تړلې کونجه کې او مری په لاس خپو کې نه پراته دا ماشوم به د نور هر څه نه بچ ساتي به اسې نه چې د ماشومانو په غاړه کې دا کاتیم پرته وي کونجه کې هم یو مری هم یو شنه بندونه او تور بندونه هم یو دام وي دا په خپل منځ کې ټکراو دي چې کله څوک ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ورته وایي دا علاج به کوي زړه دوایي بند ده زه زړې دواین بندوم او نوې دوایي درته ښیم چې نه زړه دوایي ده هم ته اوس نوې ده نبی علیه السلام فرمایي خپلو بچو دپاره دا ترتیب شروع کوي خو تاسو به چې دا به د چا پلار یاد کړي موږ وایو چې دا پلاران نه چې ماشومان یې یادولی چې خو دا دلچسپي غواړي مولانا محترم درس کې وویلو چې یوه صفحه د مانزه دا چې دلچسپي خلک یاده کړي چې دا دلچسپي بیا نه یادي زادم دا ماشومان د دې کارتونه د بچ کولو دپاره والدین چې دا پې ماسخوتن وایي که سحرې وایي که ماسپښینې وایي که یو ځلې وایي که دوه ځلې وایي په دې حدیث کې تعداد هم نه معلومه وخت هم نه ذکر شوی هر وخت ویلی شي او چې څومره ځلې وي سره د یقین نه او ماشوم دا بدن به د ټول هغه کارتونه بچ کې چې کوم د دې دعا سره ټکراو لري نو دا پرهیز یې واقعي لږ ګران دی زنانه خو ټول ماشومانو ته اشنا او تور او مزي او شنې مری او تورې مری او کنجکې او دا ټول هر شی چا ته په ټوپۍ کې دننه یو سار ټوپۍ نه بهر یو دا مختلف شیزونه سم د پیر بابا مالنګ هم ته جوړ کړی وي نه ماشومانو نه به ټول کاتی لړکې او دا دعا به وی که مورې وی که پلارې وی که نیایي وی که نیکۍ وی که خورې وی که رورې وی چې څوک یې وی انشاءالله دقه ماشوم به د زیل نه د جړا نه د ضد نه او د بد نظر نه د شیطانی کارونو نه د پیریانو د اثر نه الله پاک بچ ساتي وسیله دا ده اعوذک بکلمات الله التامات كلها من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه په دې دعا کې به د میندو ډیره دلچسپي دا به ان شاء الله د اتوار په ورځ کې اوس نن یاد نه شوه د اتوار په ورځ برته ان شاء الله لیکلي سره د معنی نه در کوم چې معنی هم تاسو ته ان شاء الله یاد به بیا د میندو به ډیره دلچسپي چېرې مولانا صاحب دا راته اوس ولیکه هر چا ته دعا لیکل به صحیح ګران وي دا دعاګانې درته ځکه ښیم چې د نبی علیه صلات وسلام د ادیمه اسورو د وظایفو د وردونو د اسکارو د دعاګانو دومره لوی لست دی که نه او د هر شي دپاره نبی علیه السلام د دعا د وظیفې او د ورد تذکره ښودلې ده خو ارمان دا دی څنګه مسلمانان ته بې خبره یو نو دا یوه دعا را دلچسپۍ د کولو دپاره ښیمه ډېر شی دعاګانې ته به کومه دعا غواړې ابه تا ته په احادیثو کې او دعاګانو په کتابونو کې میلاویږي د انسانیت د تخلیق او د انسانیت د تاریخ د تخلیق تذکره م کوو چې هسې اولنی انسان څنګه وجود ته راغلی و او د انسان د پیدایش مقصد څه دی یار دا ولې ځکه زموږ نه خو ډېر تکړه تکړه او غټ غټ او مالوان پهلوانان او ډېر مضبوط الله پاک مخلوقات پیدا کړي دي زموږ نه د بدن طاقت هم ډېر دی او زموږ نه منډ هم ډېره ده زموږ نه خوراک څښاک هم ډېر دی او زموږ نه مخکې پیدا کړي دي او الله پاک په دنیا کې وسولې دی او به انسان هم پیدا کړی دی نو چې اولنی انسان څنګه وجود ته راغی نو د ځینې خلکو د ساینسدانانو لکه د ډاروین نظریه دا ده چې انسان د ارتقا نه تیر دی هغه ارتقا نظریه لري چې انسان ترقي کړی ده ورو بیا انسان جوړ شوی دی او ردی چې د چینجین او د وړو کې دغه نه آغاز شوی دی مونږ وایو ستا دا نظریه غلطه ده ساینسدانانو ډېرې نظریې غلطې دي او دا هم غلطه ده مونږ وایو چې انسان الله پاک د چینجینه نه جوړ کړی او نه د چینجینه او د یو بل حیوان نه د هغې ترقي شوې ده انسان الله پاک په خپل حکم سره په یو خاص ترتیب سره په ډېر قدر او احترام پورته په اسمانونو کې د ځمکو په خاورو کې نه دی پیدا کړی پورته په اسمان کې پیدا کړی دی دا ټول مخلوقات په دې ځمکه پیدا دی او دا انسان پورته په اسمان کې پیدا دی موږ د پورته نه ښکته راغلي یو
د دې وجه نه الله پاک فرمای بیا به ځان پورته راخېجوئ وبخه پورته به بیا ځکه خپل زوړ کور ته او زوړ ځي ته بیا به راځې به خو د هغې دپاره عمل چې دی شرط کړی دی مسلماني ولا شرط کړې ده دا روایاتونه معلومیږي چې جبریل علیه السلام الله پاک راولېږلو او د ټول مخ ته ځمکې نه خاوره راغونډه کړله خاوره او هغه خاوره پورته په اسمانونو کې خمبیر کړله او هغه داسې خمبیر شو چې هغې نه هغه بوی غونتې هم روان شو او الله پاک فرشتو ته وویلو چې زه انسان پیدا کوم فرشتو ورته ویل که د انسان د پیدایش مقصد دا وي که نه چې سبحان الله به وی الحمدلله به وی الله اکبر به وی او څه مخصوص عبادات به کوي نو هغه موږ کوو مونځ موږ هم کوو سجدې هم کوو رکوګانې هم کوو ذکرونه هم کوو الله پاک ستا باقي بړایي هم بیانوو چې الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دی الله پاکدار دا ټول موږ وایو الله پاک که دا مقصد وي نو موږ دا کار کوو او اسی نه چې دا انسانان په مخ ته ځمکه باندې فساد او وراني شروع کي ولې فرشتو ته څه پته ولګېدله ځکه هغوی د پیریانو حالت کتلی و به د مخ ته ځمکه مخکې زمونږ پیریان آبادو د پیریانو ته الله پاک د ځمکې خلافت ورکړی د ځمکې واک یې ورته ورکړی او معلومیږي دا چې الله پاک به پکې پیغمبران هم رالیږلي بیا خپل هدایات پې هم رالیږلي ورته خو پیریانو سرکشي وکړله او داسې سرکشي وکړله چې الله پاک فیصله وکړله او فرشتې پسې راولېږلې او د دې مخ ته ځمکې نه لرې کړل څه مړه کړل زیات تور او څه د آباد ځمکې نه شړو ته یې ولېږل څه خلا ته لاړل تاسو ګورئ په آباد ځمکه کې پیریان نه وي په شړو کې پراته وي او د ځمکې د مشرۍ نه هم لرې کړل بیا چې کله دا پیریان دی فرشتو لرې کول که نه یو ډېر غټ زبرګ پیری و پکې هغه فرشتو هغه ډېر خوښ شولو وی الله پاک دا خو زمونږ په شان دی داسې دیندار او پاک پیری دی که نه دا به مونږ مړ کوو نو دا ځان سره پورته راخېجو الله پاک وی راوخېجوئ وی دا دومره نیک دی او تاسو د ده عبادت نه متاثره شولئ او تاسو د خپل ځان په شانې محسوس کوئ چې څنګه فرشتې د الله نافرماني نه دی کړې وسه پورې او دم نه ده کړي نو راوخېجوئ بس تاسو په ډله کې شامل شو هغه یو پیری چې پورته بوتللو او نور پیریان یې شړو ته وشړل او څه یې مړه کړل فرشتو ته د دې نه اندازه وه چې دا انسانان دقه شانتې ورانې او بیا شروع نه کړي او دا ځمکه بیا د فساد نه ډکه نه شي ځکه یو ځل هم د فساد نه خالي کړله او یا د دې لفظ خلیفه نه د فرشتو دا خبره معلومه کړله دا مشر او کشر پکې وي که نه داسې نه چې بیا په مشرۍ جنګ نه وي بهرحال د انسان پیدا الله پاک فرشتې خبرولې اجازت مطلب نه و خبرداري مقصد وه ځکه الله پاک د فرشتو نه ډېر زیات کار علي د الله پاک مخلوق دی ډېر پاک خلق دی نو فرشتې چې کله خبره کړلې بیا دا انسان جوړېدلو پورته په اسمانونو کې د فرشتو او هغه پیري هم کتلو چې کم پیری د فرشتو په سپارش پورته تللی و انسان جوړ شو او چې کله انسان جوړ شولو نو الله پاک د فرشتو ته او د انسان دواړو ته حوا علیه السلام ورسره پیدا شوله اول د آدم علیه السلام تخلیق شوی دی بیا د حوا علیه السلام تخلیق شوی دی او دا دوه انسانان دي سړی انسان دی او ښځه انسان دی په انساني حقوقو کې په بشري حقوق کې دواړه یو شانتي دي د دنیا په ذمه دارو کې ول الله پاک فرق ساتلی دی هغه الله پاک کړی نه دی کړی خو څنګه چې انسان بشري حقونه لري دقه شان ښځه بشري حق لري په انسانیت کې د دواړو څه کوتاهي نشته چې یو وړوکی انسان دی او بل دی نه یو شان انسانان دي آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دا پیدا شولو
او الله دې ټولو ته سبق وښودلو. اوس فرشتو سره خو علم نشته، ټولو ته چې سبق وښودلو، فرشتو ته ویل تاسو سبق یاد دی، ویل موږ ته خو یاد نشو. موږ ته خو چې کم سبق تا باقاعده په یو طریقه ښودلی دی، موږ په هغه سبق پوهېږو، په نور نه پوهېږو. آدم علیه السلام ته ویل تا ته یاد دی؟ ویل آو. ویل دوی ته یې واوروه. فرشتو چې کله واورولو، ویل اوس درته یاد شو، فرشتو ته اندازه وشوله ها دا کم انسان الله پیدا کو د ده علمي سطحه زمونږ نه ډېره ده، او دله الله پاک یو خاص صلاحیت د پوهې ورکړی دی، د علم ورکړی دی. دا ټول مخلوقات دي، موږ هم مخلوق یو، خو په مخلوقاتو کې دی مخلوق له انسان ته الله پاک یو خاص پوهه، عقل او سمج او علم ورکړی دی، او دی هره خبره زده کولی شي، هره خبره ښودلی شي، او دک ډېر صلاحیتونه دي. واقعي فرشتې متاثره شولې چې د ده علمي مقام او د ده عزت او د دغه تکریم وکتلی شولو. الله پاک ورته ویل اوس ته سجده وکئ. دا ټول آسماني خبرې دي، د ځمکو خبرې نه دي. او پاس ټولو فرشتو د الله پاک حکم و، وی سجده وکئ. په آسمانونو کې د الله نه ما سوا بل ته سجده جایز ده، ځکه الله پاک هلته اجازت ورکړی دی، او په ځمکه هم ته ویلي ده ما نه بل چاته به سجده نه کوئ. په ځمکه د الله نه ما سوا بل هیڅ چاته ټیټېدل ښکته کېدل دا ممنوع دي. الله وایي د ما بندې ما ته به ښکته کېږي، ما ته به ټیټېږي، ما ته به سجده لګوي، بل چاته به نه کوي. په اسمانونو کې دا خبره جایز وه. الله پاک ویل وکړه، موږ ته ویل مه کوئ، موږ ونه کوو. فرشتو ته ویل وکړئ، هغوی وکړله. بهرحال فرشتو خو ټوله په یک مش په یو ځای ټولو فرشتو سجده وکړله. یو پکې نیغ پاتې شولی چې کم پیری د فرشتو په سپارش پورته تللی، ایسته ولاړ پاتې شولو. الله پاک ورته ویل ته سجده ولې ونه کړله؟ هغه ویل دا زما په مخ کې د څښاک خاورې نه جوړ کړی دی، بوی یې کولو، هغه خمبر نه دی جوړ کړلو. زه دنه مشر یم، کشر ته ولې سجده وکړم؟ او یا دا چې دی د خاو خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم، دی د خاور نه پیدا دی. اور په فطرت کې دا ده چې اور کله بلیږي پورته ځي او خاوره ښکته ځي. ویل دته نه کومه، زما او د په فطرت کې فرق دی. او بله دا چې دنه زه د نسل په بنیاد باندې غوره یم. دا اولنی قوم پرستو د د قوم پرستۍ بنیاد کېښودلو، د په خپل نسل باندې فرق وکړلو. د نشنلیزم بنیاد شیطان ښودی دی، د قوم پرستۍ. دې وجې نه شریعت په ډېره سختۍ سره دا خبرې منې کړي دي، ډېر په سختۍ سره منې کړي دي. بهرحال شیطان په خپل اصل باندې فرق وکړلو او ویل زه سجده ځکه نه کوم. الله پاک د حکم نه انکار په نتیجه کې الله پاک شیطان د فرشتو د ډلې نه بار کو، د خپل رحمت نه بهر کړلو، او د جنت او د اسمانونو ټول نعمتونه ترې لرې کړل. ځکه چې ایمان او ورته وویلو ته ګمراه شولې، د الله نه باغي شولې، او شیطان او ابلیس نومې جوړ شولو، او د فرشتو ته اندازه وشوله چې کم پیری مونږ په سپارش راویستلی و که نه، هغه دلته خپل خباست او خپل روانۍ ښکاره کړلو. فرشتو نو خبره نه ده کړې هلته چې خیر دی الله پاکه غلطي دې وشوه، نه، د غالۍ به چرته هم حمایت نه کوي، همیشه به د غلط انسان مخالفت به کوي. مونږ خو غلط خلک ډېر بچ را بچ کوو که نه دي، ځکه خو په معاشره کې غلطۍ خورېږي. څنګه چې فرشتې خاموش پاتې شولې او هېڅ چا د دې نه پس د شیطان حمایت ونه کړلو، او ټول ویل چې غلط دی، په مخ یې ښه، حالانکې مخکې ورسره د هغوی په سپارش پورته تللی دی. که زمونږ په معاشره کې موږ هم دقه شان کار وکړلو چې هلکه د شرابي او د بدکار، د غل او ډاکو، بېلمازه، بېایمانه، ارامخور
غل مرګرتیا بنا کو دې معاشره کې بار څه ختم شي الکه دا خراب انسان وعدل بنه ورزو که تعزیت لور دی خو بیل خبره الکه خوشاله کو مشوره کېږي دا تعزیت کسی وشي رغم پر راغله سړی وې زرا مړې بور لخخ کو کېره شدم پر همدردی پوجي د چرته خشي او په دې وعده کې مو ورزا دې کډ انسان ته ډېر زیات تکلیف ملاويږي دا چې انسان چاله وعده دعوت ورکړي په دې وعده کې به خلق نه کړي انسان یې خپای ته مو څوک دی ورنشي نه مړه خراب شړې په وعده کې ټول نه زیات خلق وي او په مړه کې خو مخاوي زما استاد رویه د وجنه په معاشره کې غلطي سیوا کیږي او د غلطو خلقو حوصله افزایی کو مونږه په غلط کار کې موږ سپورټ کوو د یو بل د دې وجنه قران وایي وچی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په نیکی کار کې مدد کوي په بدو کارو کې یو بل سره مدد مکوئ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کل پرشتو قران اندو ذکر نه کړی د شیطان منفس پرشتو څخه خبره کړی د بالکل پرشتي خاموش پاتې شوی دي او نه پوری د پرشتو شیطان دا الله په دشمنانو کې په 1 نمبر باندې شماري دا د الله د دین او د پیغمبرانو د نیکو خلقو دشمن 1 نمبر دشمن دی او د ټولو دشمنانو د باغیانو قیادت او مشري کې دی کوي د دې وجنه د شیطانانو د حفاظت لپاره مختلفي د شیطان د حرکات او سکنات او د شیطانی وسوسو د حفاظت لپاره شیطان د حرکاتو له انسان بچ پاتې شي پرشتي مقرر دي دعاګانې ویلې شوي دي منځونه دي ذکرونه دي د انسان په بدن شیطانی اثرات نه بهرحال شیطان انکار وکړلو الله پاک ورته ځنو شیطان په دې وخت کې خبره وکړه الله پاک ته چې الله پاکه اسی د دنیا تر آبادواله پورې مالا وخت راکا الله ول تعالی وخت شولو دا خبره په دې بنیاد کوله کدی مقزوه مشي اخره پورې مو ساته والله پاک وایي خیر اولی مساتما معاف میکړل نه الله ول ځا او به قسم خوړلو وې زما استا په ذات قسمی اذا به انسان دی انسان تا پنه غلار کی ها پکو کغلار کی نه لا اقعدن لهم صراطك المستقيم قران لګ مطالعه کوي قران خپل خپل ټکی ویل دي شیطان ویل دي الله پاک استا په ذات می دي قسمه په قسمونو کې دا شیطان موحد ښکاریږي په پیر بابا او په کاکا سیبو په لوی ځوان قسم نه دی کړی ها وستا په ذات می دي قسم شیطان تم دا پته وجد الله نه ما سیوا په بل شي باندې قسم کول شری دا هم غټه ګناه ده یو کوم سي دم ونه کړو قسمونه په بل چا کوما ولستا په ذات می دي قسم وي او زموږ د خلکو خو قسمونه وس بل شان دي شوی ساره بچو په سر می دي قسم یو سو کوئی جمعات می دی وای او سو سوي سو کوئی لوزوان می دی وای نبی علیہ السلام ویل دي من حلف بغیر الله فقد اشرك بالله یسوک د الله نه ما سیوا د الله په ذات او داغه په صفاتونو قسم نه کوي داغه په عظمت لوی په بل شي قسم کوي د شرک کوي ګناه کوي جرم کوي اگر چې زموږ د پښتنو خو ځینې مسلې غلطي دي موږ پښتانه خلک وایو الکه قسم نه په ناجایز ټیک دی او نه په جایز ټیک دی موږ ولتا خبر تاسو سره شریعت نه مني عدالتي نظام ټول روان په قسم باندې دی په ناروا باندې په دروغ باندې قسم ګناه ده او د خبرې د صفائی د پاره په عدالتي نظام کې ټیک قسم کول ټیک دي ځینې خبرې مزان ناسي غلط خبرې کوي چالکا والله زما هو غلط کار مې نه کړی خو ګوره قسم درته نه کوم ها ځکه چې قسم په ناروا باندې هم ناروا دي او په جایز هم ناروا دي موږ نه قسم ورته وکا چې صفاشي ورته قسمونو مقصد هم دا چې ما نه کار نه کړی او ستا شک غلط دی ما باندې یا دا شی زما دی چا دعوه کړی د په عدالت کې هغه بل ته شریعت دعوی کون کې ته گواهان راوړه ثبوت راوړه او ما سره خو ثبوت نشته دی بل ته وی اصل دره دعوه غلطه او قسم وکړه البینه علی المدعی
والیمین علی من انکر. بهرحال هغه خو ځان له عدالتي نظام ځان له بحث دی. شیطان قسم وکړلو ویل کوم ځای کې به کښېنم، اغلا په لار کې ویل نه، دروغو په لار کې نه، او د یو بل جرم په لار کې لأقعدن لهم صراطک المستقیم، چې مانځل روانې په دغه نیغه لار کې، د مانځه په لار کې، د درس په لار کې، د حج په لار کې، د روجې په لار کې، د عبادت په لار کې، دی چې نیکۍ له ځي که نه دی به زما نه لاړ شي. دی چې کله هم د نیکۍ طلب کوي که نه دقه نیغه لار کې به ورته ځان ناست یم، څه طریقه به کوم دی به رکاوه، او حمله به مې د هر طرف نه به وي، هر طرف نه به مې حمله وي. د ډرون نه زیاته خطرناکه حمله د شیطان ده. ډرون خو د پورته نه حمله کولی شي، لاندې نه شي کولی. د شیطان حمله به د هر طرف نه وي، د ښي طرف نه، د ګس طرف نه، د پورته نه، لاندې نه، د شاته نه، د مخې نه. ویلې دي الله پاک ورته ویل زه لاس د اخلاص توره دي تیرا، چې څه کولی شي وکړه، زما په نیکو بندګانو به ستا لاس نه رسېږي، زما بنده دی که نه و زما بندگی کوي، تا باندې اثر به نه کوي. او الله پاک آدم علیه السلام ته ویل دا خو د دشمن شولو، ویل دا د دشمن شولو، دا آسماني خبرې دي، ویل دا د دشمن شولو، ویل دا تا سره به دشمني کوي، جنت تر داخلوم او د دشمنۍ نه به ځان بچ ساتې به، جنت نه دې راونه وباسي، خطا دې نه کي، دا د دشمن او دا د کور او دا د جنت. آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ټول دواړه جنت ته داخل کړل، او ورته ویلې ویل چې په کومه بنګله کې اوسېږئ، په کوم باغ کې ګرځئ، کومه میوه خورئ، کوم مشروب څښئ، ګرځئ دا جنت. اولنی انسان دواړه جوړه، ښځه او خاوند دواړه الله جنت ته داخل کړي دي. انسان اول جنت ته تللی دی، د تخلیق نه د سجدې نه فوراً پس جنت ته لاړلو، او په جنت کې ولا کلو ازادي ورکړله. سبق دی اے انسانا، ستا اصلي کور او زوړ کور دې څه دی؟ جنت دی، جنت ته به ځې. او چې چا راایستلی ده که نه خپل کور نه، خو دې مرۍ نه راونیسه یار، چې چا دومره ښکلې بنګلې نه او دومره ښکلې کور نه او دومره ښه نعمتونه را بهر کړی، خو دې مرۍ نه راونیسه، هغه ملګری خو چې نه شي. په حج کې په دې مینا کې به دا حاجیان ما سره یو ځای پاتې کېدل، په دې هوټل کې خو کمرو لځي، خو په مینا کې دا 15 ورځې ما سره چې جفت پاتې کېدل، لمونځونه مې ورته کول به، چې لمونځ به مې وکړلو او راو به ګرځېدلم، ما ویل دا حاجیان ما سره بیا په لاس نه راځي، په مخه مې مسالې کولې او حج مسلې به مې هم کولې، خو دا شیمایل سبب انشاءالله شیطان ولو. مې تاسو ته پته چې دا ولې ولو؟ دا خو تاسو ورشئ د سیمټو یوه ستنه ده، دا ولې؟ او د اختر په ورځ به مانځله نه دی، شیطان له به ځي، هغه به ولې؟ ټول خلک جوماتونو ته عیدګاهونو ته به رواني، حاجي صاحب ته وایي ته به شیطان ویشتلو به شي ځې به، یو کاڼی به ولې نه، دوه نه، درې نه، 2 کاڼي به ولې، او په وړوکي کاڼي به وي، څه به وایي؟ بسم الله الله اکبر. اختر په ورځ باندې به کې، اختر په ورځ د اختر د مانځه وخت به ته به شیطان وایي ولې؟ مې پته راته شته دا به ولې؟ دا څه فلسفه ده؟ لکه دا خو د ماشومانو کار نه دی، دا ستنه موږ شروع کړو په کاڼي ولې، دا راته وایي دا ماشومان دي، اسلام کې خو څه لوبې ټوکې نشته، د ماشومانو کیل کود دی. مې پوهېږې په دې باندې تا اختر په ورځ باندې د مانځه په ټیم کې الله پاک سره 20 ځله وعده کوي، 3 ځله نه، 20 ځله الله پاک سره وعده کوي چې الله پاک د حج په دې احرام کې ما تا سره وعده ده چې زه به د خپل وطن د شیطانانو سرونه ماتوم. مې دا وعده ده، که د خپل وطن شیطان سر ماتولی شي مې ورشئ ویې ولئ، او که هسې دې ته د اراده نه وي نو شیطان هسې برجي مه وله. او مې دویمه وعده داره چې الله پاکه د ما تا سره د په دې مینا کې وعده ده زه به د شیطانانو ملګری په خپل وطن او محله او کلي کې به نه یم، مې که د شیطانانو ملګرتیا پرېښودلی شي ورشه ویې ولئ. یو حاجي صاحب راته ویل رانا صاحب ویلا صاحب خپل کیله کې بران خلکو باندې سرونه مات کې، مې سرونه چاله مه ماتوه،
وی لکه حج له تللی یم او شیطانانو ملګری نور نه یم زما اجره او بیټک او زما ټول هر څه بدل ما په مینا کې 3 ورځې واړه او درمیانه او غټ مې ټول اشتلی دي په دې اوله ورځ د اختر په ورځ دا غټ پیولي وای واړه ما ولا خیر دی اول غټ شیطان ورا پر دی موسی علیہ السلام ته الله ویلو د مصر غټ شیطان دی فرعون اذهب الى فرعون انه طغى ویل غټ شیطان چې راو پر دی واړه په خپل را پر دیږي د علاقې غټ بدمعاش پاول را پر دی واړه بدمعاشان به یریږي او که واړه بدمعاشان نه پړق باسي غټ بدمعاش مړه مال اختصامات غوسه نشي ویلې غټ شیطان بیا وای دا وړو کې بم ولې دا درمیانه بم ولې ستا په کلی کې بل شیطانانو قسمونه څوک وړو کې شیطان څوک به درمیانه څوک بغټي اول بغټ تلاس وراچي دا واړه به یریږي بار لغه د حج په سفر اجان ویل مولانا دا خدا کته خډیره ګرانه دا بسکو او د زمکو د جیدادونو خبرې مکولې او جسه برات ویلې مولانا ول بده حج دی په نه کړلو وس خور سره سوا کما ما ټلیفونو کا جته وې مار خور پلار پیسې کيو پټه ولا ورک ما ک پټه دی ور کړلو کنه اج دی قبلي یو کدا پر دې پټو په پیسو راغله کنه اج سیب سیل صفا خو ډیر مزدار وکړه او خپې دې پونه کې شي وی ګوره خپې د خو شوی ګرځېدل نشي چې پینځو مرلو پټینا لنه شي صبر ولې کنه دومره غټ جنت الله پاک چاله به نه ور کوي پینځو مرلو باندې ولې خرابې ده الله باندې یو پټي باندې جنت به انسان الله پاک جنت ته ور داخل کړلو ویل داستا خره پکې ګرځه پکې وسه مونږ طویل دی کله ما بندگی وکړه لکه د قزم بیا خو الله پاک هغه ته ویل دا ونه بنخوري وی دی ونی خالب من ولا تقرب هذه الشجره دی ونی خالب نور دی آدم علیہ السلام خو خبره پوښ بالکل الله پاک چې مکو نه بکو شیطان چې په هر طریقه باندې رسایي کړی دا او شیطان لالچ ور کړی دی ان اولنی انسان تا کدا دی خوړل کنه ټول مر بدلته او آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام باندې د جنت اقونه خوړل پښتانه خلک وي خجو خوړل قرآن وي دوانو خوړل دا په خجو باندې به نه وراړو او سړی به په خجو باندې نه ورا په خزي به په سړو نه دوانو خوړل دا او چې رچا د غنمو ډوډۍ خوخه ده نو وای غنمیا نو وای چې چا غنم خوخ دی د غنمو روټۍ خورا او په آدم علی السلام د خپل غنمو ډوډۍ نه وراړي قرآن غنم نه دی یاد کړي ما ته ویلی وایو او دا چا به الوا خوخه هغه به چې آدم علی السلام دا ډیره خوګه او چې الوا والا ونه موږ چې الوا والا هم نه کستال واخوخه الوا خوره خوره و آدم علی السلام ته به نسبت نه کوي او دا چا به بل شي خوخي موږ استاکم شیخ وخت دی هغه آدم علی السلام قرآن نه دی ویل قرآن دا موضوع نه ده نو آدم علیہ السلام ته الله پاک حوا علیہ السلام ته الله پاک ډېر ښکلې جامې د جنت وراچولې مستار قیمتي جوړې وي او چې کله ونه خوړله بس الله پاک د جنت جامې لري کړې شیطان اولنۍ حمله په انساني لباس باندې شوې ده انسان نه کپڑے لرکول انسان بې عزته کول نه پورې د شیطاني قوتونو دا کوشش ده چې انسان د حیا او د پردې د زندګۍ نه بهر کی اور یاره او بربنټوب طرف ته انسان بوزي دا کشمکش نه پوری دی آدم علیہ السلام ته الله ما خو درته ویلو کندام دشمن دی او تاسو سره وکړه سره ګوره وکړه سره کپڑے هم نه کړلې آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام په فطرت کې خو حیا وا د جنت پانی په خپل بدنونو باندې لګي او هغه نفس الله پاک راويستل دنیا ته راخته کړل ورته ویل زما هدایت پر راضی داغه پیروکاری وکوي او د انسانیت آغاز وشولو په دنیا کې او انسانیت بڑاویدلو او انسان ته الله پاک ویل ته زما خلیفہ نا خلیفہ معنی نائب خدا کا چا مقرری کی چې څوک چرته لاړ شي نه الله پاک چرته نه ځي یہ صدر پاکستان چرته ځي نو هغه به ځان خپل قائم مقام صدر جوړي خلیفہ جوړي نو الله پاک چرته نه ځي هغه ته خلیفہ څه ضرورت ده
یا چرته سړی کمزوری شي که نه بوډا شي نو زوی ته ویله که دا مشري به ستا شوله زه نور د تګ راتګ نه وتلم هلکه ته دا زما خلیفه نو الله پاک کمزوری کیږي نه. کله انسان باندې وفات راځي نو هغه په خپل جمدانه مې دی مشر کړلو که زه مړ کېږم نو الله پاک باندې مرګ هم نه راځي. الله خو حی دی همیشه جمدی دی. د دې خلیفه څه مطلب دی؟ بیا د دې خلیفه مقصد دا دی چې په مخ د ځمکه باندې به دی د الله پاک د احکاماتو د نفاذ کوشش به کوي به او دی به د خلیفه کردار ادا کوي په دې کائناتو کې به مشري کوي بیا د الله پاک نماینده دی د الله پاک د احکاماتو پیروکاری به په خپلم کوي ټول انسانیت او د ټول مخلوقات په هغه سانچه کې وراچوي به د الله نافرمانی په دې مخلوقاتو کې ونشي او خپل دشمن به مرتخی او د الله پاک اور دغه دین دشمن به مرتخی به ورنه که د انسانیت مقصد صرف دا وی کنه چې را منځ او دس نو دا خو پرشتي دا خو موږ کوو کنه دا ولې کوي بیا الله پاکه لکه پرشتو هم دا استفسار کړی دی که منځ او دس مقصد او تسبیحات او تسبیح اړول دا کار خو موږ کوو کنه الله ویل دغه مقصد نه دی دله په مخ د ځمکه په دې کائناتو کې مشري ورکومه دی به خلافت قائموي خلیفه به یې دی او واقعي خلافتونه وچلېدل آدم علیه السلام مشر پاتې شوی نوح علیه السلام او بیا په پیغمبرانو کې غټ غټ حکمرانان او غټ غټ بادشاهان سلیمان علیه السلام داود علیه السلام یوسف علیه السلام د کنعان یو ماشوم تختولی شوی دی مصر ته تللی د غلامۍ ژوند او د جیل ژوند او د جیل نه بهر او د مصر حکومت وکذلک مکننا یوسف فی الارض الله ما یوسف علیه السلام نه په ځمکه کې قوت او طاقت ورکړی و او سلیمان علیه السلام باقاعده الله پاک ته ویلو چې الله پاک ماله په دې ځمکه کې داسې مشري راکړه زما نه علاوه دې بل چا داسې مشري نه یې ورکړي. دا نه پیغمبرانو تذکره ځکه کومه زمونږ په دې معاشره کې موږ د دیندارو خلکو خبره کوم بېدین خلکو خبره نه کومه مونږ د خلیفه د اسلامي حکومت د اسلامي نظام د اسلامي شریعت د اسلامي معاشري د اسلامي مشرۍ مونږ خلک خبرې اورېدلو ته تیار نه یو دا خبرې به نه کوي والله دا د آدم علیه السلام او د شیطان دا قصه ډېره خوند وکړلو موږ پښتانه خلکو قصه ډېره غوند دي او دا دوه درې خبرې اوس کوم دا به تاسو بور کوي اوس قصې ډېره مزدارې خلک کوي ولا ډېرې ښکلې خبرې وي او وروسته خبرې په سیاسي غوندې خبرې وي بس مونږ هم وایو مړه دا خلک خفه کېږي مې کوه یار په جومات کې خو بالکل پابندي ده په محراب باندې پابندي ده ټولو دیندارو خلکو په یو بل پابندي دي مړه دا نورې خبرې مه کوه زه وایم د قرآن او د حدیث د مطالعې نه پس دا خبره کوم چې مسلمانانو دا خلافت زما ستا په تقریر نه راځي اسلامي حکومت نه راځي یو بل اجازت ورکو چې دا خبرې خو واورو چې دا څه شی دی دا اسلامي خلافت څه شی دی د اسلامي حکومت څه دی د انسان د خلافت مقصد پر دنیا کې دا خبرې خو لږ واورو که نه یار نه دی راځي مه راوله خو په دې خبره خو ځان پوهه کول پکار دي که نه یار زه هم یو بل ته موږ اجازت ورکو تبلیغان ملګري دي هم دا خبرې شروع کړي علماء کرام دې په جوماتونو کې هم شروع کړي حاجیان صاحبان دې هم شروع کړي قاریان او استادان هم دا خبره کتل پکار دي دا خلیفه په مخه ویل کېږي اسلامي حکومت او اسلامي نظام ویل کېږي نبی علیه السلام خلافت او اولینی خلیفه و بیا او 30 کاله اسلامي خلافت چلېدلی دی دا څه شی دی یار جو هم ځان پې پوهه کوي یار کیمسټري او بایولوجي او فزیکس دا کاته دا پکې ووایه که نه یو مضمون دی ځان پې پوهه کول پکار دي چې په جوماتونو کې اجازت میلاو شي نور پې عمل مه کوئ خو پوهه پې خو ځان پکار ده موږ چې نه بالکل دا خبره به خولې نه راوباسي خبره به نه کوي دا پابندي ډېره خطرناکه خبره ده اشه د دې په اهمیت باندې زه مختصر یوه خبره کوم نبی علیه صلات وسلام د نبوت نه پس چې کله مدینې ته بیا لاړلو د 14 کالو د دعوت او تبلیغ د کار نه پس په مکه معظمه کې
هلته مدینه منوره کې اسلامي سټیټ او ځنه خلیفہ نبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر په خپل مقام باندې مشر د خلیفہ معنا مشر. نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته ویلي دي په دریو خبرو کې به تاسو جلتی کوئ. یو په مړه چې کله وشي مړه به زر خښوئ. کراچۍ نه را روان دي، اسلام آباد نه خلک را روان دي، نه مړه خښوه. د هغې خپل وجوهات دي نبی علیه السلام ویلي دي. خو زما موضوع نه ده. دویم دا چې کله بچي بلوغت ته ورسېږي که نه مناسبه رشته راشي بیا رشتې هغه وروسته د والدینو په بچو په حقوق کې هغه مسله را روانه ده. او درېیمه دا چې کله د مانځه وخت راغی نو مونځ وخت داخل شو لیټ کول مه کوه چې ورېږه او صبر وکړه نه مونځ کوه شابه که. نبی علیه صلات وسلام چې کله بیمار و نو بیا یې په دې بیمارۍ په وختونو کې وصیتونه کړي دي چې اخرج اليهود من جزیرة العرب، په مخ د ځمکه باندې عربو کې چې یهودي در نه پاتې نه شي. او بیا نبی علیه السلام چې کله بیمار و مانځه نه نشو وتلی ویل مروا ابا بکر فلیصلي بالناس، ویل زما په ځای ابوبکر د مخکې مونځ وکړي. ابوبکر رضی الله عنه 21 مونځونه د نبی علیه السلام په جمع د مسله کړي دي. نبی علیه السلام 21 مونځونه نه دی راوتی په خپله باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګل ورځ وه او دقه شان د ساح ټیم او بار ربیع الاول و. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله کمره کې تکلیف ورته عایشه صدیقه فرمایي او په دې وخت کې جبریل هم راغلی دی، اسرائیل هم راغلی دی. د پیغمبرانو په شان کې به خبره بیا کوم انشاءالله. بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام اسرائیل ته تپوس کړی دی. پیغمبرانو شان د پیغمبرانو ادب الله پاک اسرائیل تم ښودلی. تر کوم پیغمبر نه روح الی اول به تپوس کوي، ډایرکټ به روح نه الی. نبی علیه السلام خو علی اسرائیل 2 ځله راغلی و. عایشه صدیقه فرمایي چې کله نبی علیه السلام دعاګانې شروع کړلې که نه ما ته اندازه وشوله چې نبی علیه السلام اجازت ورکړلو د پورته تللو. د نبی علیه السلام د لاس وی پورته و د لاس راغورځېدلو. عایشه صدیقه فرمایي ما ته اندازه ولو چې نبی علیه السلام د دنیا نه رخصت شولو. دا سر مبارک کې زما په غېږې کې پروت و، دا سر مبارک کې ما فوراً په بالغ کېښودلو، منډې مې کړلې بیبیانو خواله، د خولې نه مې چغې مو وختله. او عباس رضی الله عنه راغی، عادل راغی، نبی علیه السلام یې په کټ کې برابر کړلو، سمې کړلو، څادر یې پې خور کړلو. بهر جومات ته ووتل، خلکو ته وویلو چې اطلاع داره چې نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړلو. په مدینه کې ډېر لوی غم او ډېر لویه صدمه وه، هغه ډېر لویه صدمه. صحابو ویل زموږ په کورونو کې به کله غم راغی که نه موږ به د نبی علیه السلام د وفات غم یادولو، ویل زموږ نور غم به بیا کم شو. څوک بېهوشه شولو، چا څه چا خبرې نه شو کولی، ډېر بد حالت. ځکه د الله د رسول سره د خلکو مینه محبت. ابوبکر صدیق تلی او بهر چې راغی د نبی علیه السلام کمرې ته لاړلو او د نبی علیه السلام په مخ باندې په بدن باندې سپینه نری کپړه پرته وه او مخ مبارک یې ورله ښکاره کړلو. چې کله یې وکتل نو ورته اندازه و چې نبی علیه السلام واقعي وفات شوی. ویل انا لله و انا الیه راجعون. راښکته شو پې نبی علیه السلام یې پر تندي مبارک باندې ښکل کړلو، په دې مخ مبارک باندې ښکل کړلو. د سترګو نه اوښکې وبهېدلې ډېرې زیاتې او ویې ژړل. هغې نه پس راووتلو، صحابو ته ویلو، عمر فاروق تقریر کولو، ویل که چا ویل چې مړه دی زه به دې په دې توره باندې دا سر لرې کړمه، بېهوشه شوی دی. بهرحال عمر ته ویل خاموش، هغه نه خاموش کېدلو. بیا یې ورته ویل خاموش، نه خاموش کېدلو. عمر فاروق خلکو ابوبکر صدیق خلکو دې ما ته متوجه شئ. ویل اطلاع داره چې من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. ویل اطلاع داره چې چا د الله بندگی کوله الله پاک جمع دی دی شته دی، او چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوله نبی علیه السلام د دنیا نه لاړل. عمر فاروق بیا بېهوشه شولو او د مدینه کې یو لوی غم و، ډېر لویه پریشاني وه. بلال ته د مانځه ماسپښین مانځه ټیم راغی. ابوبکر صدیق ورته ویل بلاله پاسه که نه اذان وکړه. بلال ورته ویل زه چا مؤذن ماره دنیا نه لاړو ما نه اذان هېر شوی دی. ډېر کوشش یې وکړلو. بلال اذان خانې ته ونه ختلو او د مدینې د ماسپښین اولنی اذان و چې بل چا اذان ورکړلو. او دا بلکل ډېر غټ اعلان هم دا و چې نبی علیه السلام هم لاړلو او مؤذن هم استعفا ورکړله.
بلال ویل نور ځانونه نه کوم. بهرحال اوس په نبی علیه السلام نه صحابه خبر کړنو د ګل په ورځ نبی علیه السلام وفات شوی دی، د پیر په ورځ باندې دوشنبې، د پان شنبې په ورځ، د جمعرات په ورځ نبی علیه السلام خښ کړی شوی دی، د بوت په ورځ باندې، د بوت په درېیمه ورځ. دا ولې دومره لیټ شولو؟ بهر ملکونو نه بادشاهان را روانو؟ نه، یاره د کفن څه مسله وه، قبر نه و تیار چلو. بنیادي خبره د صحابو دا وه چې مخکې مشر زموږ نبی علیه السلام اوس په مشر څوک مشاورت شروع شو، جړاګانې خبرې ختم، مشر به څوک 3 ورځې د مشرۍ په انتخاب کې ولګېدلې او د صحابو په دې خبره باندې اتفاق راغی چې د نبی علیه السلام په جمدانه باندې نبی علیه السلام په خپله ابوبکر صدیق ما امامت صغرا ته وړې امامتۍ ته مخکې کړی دی، اشاره کړې ده زما نه پس د شرع قابل او حقدار ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ټول صحابو بیا اتفاق وکړلو د ابوبکر صدیق په خلافت باندې او ټول بیعت وکړلو په اعظم موږ ته وټ وایو هغه ته بیعت وایي. بیعت وشولو او هغه چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه نه پس کله خلیفه مقرر شولو د مسلمانانو مشر، نو د بود ورځ وه او ماسوتن ناوخته دی، نبی علیه السلام د شپې په تیاره کې ښخ شوی، رڼاګانې لګولې وې. بیا اسې اندازه وکئ د نبی علیه السلام جنازه مړی سر ښخوي 3 ورځې نبي صلی الله علیه وسلم. دا صحابو په دین پوهېدل او د دین عاملینو امت ته سبق ورکړی دی چې بغیر اسلامي حکومت نه او بغیر اسلامي مشر نه به ژوند نه تیری. او زمونږ په دې فقه کتابونو کې کلیه ده چې ونسب الامام من اهم الواجبات فلذا قدموها على صاحب المعجزات. د مسلمانانو اسلامي مشر خلیفه مقررول دا د اهم فرض و واجبونه یو واجب و فرض دی. منځ فرض دی، روزه فرض ده، حج فرض دی، زکات فرض دی، دقه شان د خلیفه تقرر فرض دی. ولی د خلیفه نه پس به هغه اسلامي احکامات رایج کوي. به مونږ ټول دین معطل پروت دی. مونږ په جماعت کې غل ونیسو، غل نو خلک یې ویل که دا څه کوي؟ ویل سپلو کې م غل نیولی دی. اوس دې غل سره څه وکړي مولوي صاحب؟ لاس یې کټ کولی شو؟ نه، ټول خلک ګواهي کوي چې موږ په دې خپلو سترګو کتل غلا یې کوله، دا غلا ده. که ما ته څوک مولانا صاحب لاس کټ کوي کټ کولی شم؟ نه. ولې؟ شریعت وایي دا ته نه شي کولی، دا به خلیفه کوي، د اسلامي عدالت به دا کار کوي. په شرابو کې په خپلو سترګو دا ټول کلي خلک، تاسو د ټول درس خلک یو سړی په بدکارۍ ونیسئ، تاسو سزا ورکولی شئ؟ نه، دا به څوک کوي؟ اسلامي عدالت. دا ټول شریعت معطل پروت دی. بس موږ منځ کولی شو بس. او روجي خو هم زموږ 3 قسمه روجي دي، 3 اخترونه دي. دا ولې؟ مشر نشته چې یو ورځ اختر یو ورځ جمعه وي. زه په دې علاقه کې په دې پېښور کې د اختر پر ورځ دومره سخت خفه یم، زه وایم چې شرط دی د دې علاقې نه لاړ شم. یار داسې طریقه ده، زما روژه ده او د هغه اختر دی او لا بل سبا اختر دی، ما بل ورځ اختر دی. دا لا کومه طریقه ده یار؟ ما ته خلک وایي کم ټیک دي، زه 3 وانه غلط دي. ولې 3 وانه په شریعت عمل نه کوي، هر سړی په خپلو خواهشاتو ورپسې دی. اسلامي حکومت اسلامي خلافت وي، ما به جمعات کې غل نیولی، ما یو ځای ته رسولی، ما ته به اختر و روژې ووی، زه به د سود د نظام نه بهر وی، بینک ته چې لاړ شم ښه به کوم. یار زما د بجلی بل لیټ شي ما باندې سود راځي، زما د ګیس بل لیټ شي ما باندې سود راځي. دا به څوک کوي؟ چې ما خلک وایي مړه دعا وکړي چې خدای پاک اسلامي حکومت راولي. زه وایم یاره سره بله دعا به م ورسره وکړو یار، هغه ډېر اهمه دعا ده. زه ټولو خلکو ته یم کور کې کښېنه یار، څوک پټي ته لاړه مزدورۍ لاندې شي. ولې؟ زما په دعا دومره غټ اسلامي خلافت راځي که نه، زه ورسره بله دعا کوم خدای پاکه دې خلکو له کور ته ډوډۍ راولېږه. که زما په دعا په تمه شولی که نه چې مولانا صاحب سهار په درس کې دعا کړې ده ډوډۍ به کور دی لږې نه به مړه شي، او زما سره څوک به دا ومني؟
چالک بس ایس امت اسلامی حکومت هم را روان دی ډوډۍ او رزق هم را روان دی. نه مولانا صاحب در پاره بلا سخ په نه نه خبر قلاره کې نه ولې دې مهنت کې داسې یار مونږ وای چې نه ولې چې دومره غټو اسلامي حکومت مما په دعا را دی او دونو ډوډۍ خو به خامخانه زیا ته چې هغه خو هغه لپاره مهنت ضرورت ده او خلافت د پاره سم نشته دی یار یو دوه ټکی په حمایت کې نشو ویلې الکه حمایت خو وکړه خبره خو وکړه زما خو پرې ده زه خو دا خبره وکم کړ ما خو پرې ده وکنه نه نه خبره بنه کې یار دومره غټه عالمیه ده مونږ به الله پاک اول رانیسی مونږ فهم قرآن کلاس درادو پچا احسان نکو مونږ د مرګرو احسان منو څنګه مقرره کړل والله مونږ د جمعات استادان او امیران او علما او قاریان به اول الټه جوړندای مونږ به ټول دین د پاسخ پیخو دي ځان زکا ولې دوم تاسو بیا خپکیږي ځان په 1 نمبر کې حسابو مونږ چې کم مجرمان یو ټول دین پالمارو کې بالکل زوړ شولو ختم شو مونږ په مدرسو کې کتاب البیوع وایو کتاب النکاح وایو کتاب الطلاق او هدايه وایو کنز وایو بخاری او مسلم وایو قران آیتونه وایو شرط په عمل وکړو یا والله شرط ما عمل نشو کولای لکه شرط لاړ شو یار دا هغه خبره ده چې د انسانیت د تخلیق مقصد هغه په دنیا کې د الله پاک د احکاماتو تنفیذ ده دا به څنګه کیږي دې لپاره تبلیغیان مر خپل خبره کوي یار اذا ما استا په ژوندۍ کې بدین څنګه راځي دې لپاره د مهنت شرط او مهنت غواړي د تبلیغیان خپل خبره کوي پته نه لګي چې دا خبره باندې په خپل پوي کنه پوي خو ځکه په پوهه ما دې خپل خبره کوي چې دین بغیر مهنت نه ناراضي او دې لپاره مهنت شرط ده دا به څنګه راځي ته خو بل ته ما ته مهنت نکو ته شي دعاګانې کو چې غلب اسلام او شکست کفار مې دا ټمبم دی ولې جوړ کړی بیا ما په دعا کافرو ته شکست مې لګو ټمبم سکه په میزایل سکه یا دا هغه زموږ بنیادی را دیندارو خلکو غلطی را بيدینه پرې دا زموږ د دیندارو خلکو غلطی را چې خپل فرض نه ادا کوو او په خپل انسانیت د آدم په تخلیق په مقصد امزان نه پوهه کړي بهرحال دا ډېر اوږده موضوع او خره چې وخت ختم شولو او ورنه پسې نور ترخې خبرې وي بیا وَإِذْ قَالَ کله چې ربک ستا رب للملائکة فرشتو ته ان یقینا ذا جاعل پیدا کونکه ما فی الارض پسمکه کی خلیفتن خلیفہ قالوا ویلی اتجعل تپیدا کې فيها پر اسمکه کی من هغه سوک یبصرو چې فساد وکي فيها پسمکه کی ويسفك الدماء او تو یی بوینه ونحنو مونږانو بحمدک سره د حمد ستانه ونقدس لك او پاکی بیان او تعالی را قال ورته ویل الله پاک انی یقینا اعلم خبوهګم ما په هغه سبحان لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ وعلم وخذل آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه كلها ټول علم مراد ده ثم بيعرضهم پیش کړ دلرا علی الملائکه په فرشتو باندې فقال فسئل انبئوني خبر را کما تا باسماء فنمونها اولاد دقش زنو ان کنتم سوال کتا سرختینه قال ویل سبحانك پاکینه تعالی را لا علم لنا نشتا علم مونتا الا ما علمتنا مگر ها چې علم راکړه تا مونتا انك انت العليم الحكيم یقینا ته په حکمت والے قال ورته الله تعالی اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ور کویتا باسمائهم پنمون دقش زنو فلما پسار کلا انبئهم چې خبر ور کویتا باسمائهم پنمون دقش زنو قال ورتويل الله تعالى علم اقول لكم ما تستنويلي اني يقينا عالم خبريم غيب السماوات بپټو خبرو داسو د زمکو وعالم خبريم ما تبدون چخکار کون کې تاسو وما كنتم تكتمون چې پټون کې تاسو ويذ قلنا کل چویل مونږه للملائکه فرشتو ته دوا کوي لآدم آدم علیہ السلام ته فسجدوا ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان ونه کړه ابا انکار وکړو واستكبر لوی وکړه وکانا وده من الکافرین کافرون وقلنا ولم يا آدم آدم علیہ السلام اسكنوا سیغان تتا وزوجک الجنت وبستا بجنت کی وقلا خری دوانا منها جنت نارا غدن پریمانا
حيث شئتما کم دې چې خوخیږي دوانو ولا تقربا منځ کېږي دوانه هذه الشجره دی ونتا فتكونا شی بدوانا من الظالمین د زیاتی کوونکو نا فازلهم الشیطان وخل دوانو شیطان عن هذا جنتنا فاخرجهما راويستل دوانا مما ده هغه زګینا کانا چوری فيه پاره کې وقلنا علم اهبتوا كشي بعضكم بعض استاسنا لبعض عند بعض لپاره زین زین د پاره عدو دشمنان بی ولکم ساس رپارا فی الارض پزمک کې مستقر زید او سیدلو دے ومتاع پیدا غسل الہینا سر وقت پورے وتلقى پس ذکر آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلمات یوسو کلمه فتاب علیه مهربانی و شباغبانی یقینا الله تعالی توبه قبول ان کے مهربان دے قلنا علم غائب تو کش منها ردی پرتنا جميعا طول فاما یاتینکم کچراغتا سدمارا طرفنا هدایت فمن تبع چاچ تابعدار وکړه د هدایت سما فلا خوف علیهم نبیر پاغیبانی و يحزنون بدو غم جنوی اوا کسان چې کافرانی وکذبوا انکار کوي بیا آیاتنا زمد آیاتنا اولئک دا کسان اصحاب النار مرګر د اور دی هم دی فیها پر اور کې خالدون همیشه وي عزتمندو دا فهم قرآن کلاس کی دا موضوعات و انتخاب په دې بنیاد کو چې زمونږه د دین د زین خبرو اهم خبرونه خبر شو ورنه ټول خبرې هم چاته نشو خودلې دا ډېر محدود وخت سبا له ان شاء الله درس نمبر 3 د شان مصطفی باندې دی سبا ډېر اهم درس دی او واقع کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زموږ مینه او محبت وی په پکار د چې موږ ځان سره سبا لا مرګرو دوستان راول دا به د نبی اسلام سره د مینې محبت اظهار وي او وای چې الله پاک موږ خپل نبی د شان د اوریدل د پاره بچی مراويستو دوستانه مراويستو مرګره مراويستو کې دي شي په دې عمل الله پاک خوخي بس ودا سره چې پرون کوم درس آغاز کړی او سباران باران خبر اوس عذر مزر ختم شولو و دې څه کول پکار دي چې دعوت چلول پکار دی او دا سوستیانو را ختمول پکار دی نو برون خو ما کارا والا کړو دسی فل کارم نه لري کړي استاد کار ازری غستلم دی کنه زور سبق دنه ناورم سواله چې پرون می سو ویل دا